السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. او معزز لیدونکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دے چا چې خپل وارث د میراث نه محروم کو، قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالی د جنت نه محروم کړي. معزز ناظرین، میراث دا د ورثاو حق دی، او هغه مال چې هغه د پلار د وفات نه وروسته پاتې کیږي هغې ته ترکه ویلی کیږي، او دغه ترکه به په ورثاو باندې برابر تقسیمیږي. څنګه چې الله تبارک وتعالی د دغه ورثاو حقوق قرآن مجید کې بیان کړي دي، د هغې موږ ته تاکید را کړی دی چې تاسو خپل دغه مال په ورثاو باندې دغه شانې تقسیم کړئ. نو په ورثاو کې چې څنګه رونه داخل دي، دغه شانې په ورثاو کې خویندې هم داخلي دي. خو زمونږ دستور او زمونږ یو غلط طریقه دا را روانه ده چې مونږ همیشه زنانه د میراث نه محرومه کړې ده، خور د میراث نه محرومه کړې ده، او دا مونږ د الله تبارک وتعالی د خبرې خلاف ورزي کوو، او د دغه د لاسه مونږ د ګناه مرتکب کیږو. نو کله چې هم پلار وفات شو، د وفات نه وروستو چې کوم مشر ورور دی، د هغه دا ذمهواري ده چې هغه دغه مال په شرعي طریقې سره په دغه ورثاو باندې تقسیم کړي. اوس کبیل فرض دا رونه د خپل خویندو له حصه نه ورکوي، نو څنګه چې حدیث شریف کې راغلی دي چې الله تبارک وتعالی به دغه خلک د جنت نه محرومه کړي، نو دغه ضمن کې دغه خلک هم داخليږي. لہذا دغه دستور ختمول پکار دي. کبیل فرض یو خور خپل د حق مطالبه وکړي، که مطالبه و هم نکی، نور لدا پکار دا چې څومره د هغې حق رسی هغه حق هغې ته ورکړی شي. اوس دا خبره که خپل لاخور دا خپل حق غواړي او رون هغې له دمکي ورکړي، که ته خپل حق غواړي نو ته به کور ته نه راځې، یا به تا سره موږ تعلق ختمو، نو دغه ښځې سره یا دغه خور سره دا رونه ظلم کوي. د شریعت د دغه خبرې هېڅ قسمه اجازت نه ورکوي. د مشر ورور دا حق دی چې هغه له پکار ده چې هغه دغه مال په شرعي اصول باندې هغه تقسیم کړي. یو غټي مدرسې نه دی فتوا راوغواړي، او د فتوې نه بعد چې څومره حصه د خویندو رسي هغه د خویندو له ورکړي، او څومره حصه د رون رسي هغه د رون له ورکړي. او کبیر فرض دا کار نه کوي، نو د الله تبارک وتعالی مجرم جوړیږي، او ځان د دې دنیا د یو څو سکو دپاره، د یو څو پیسو دپاره، د یو څو جایداد دپاره د الله تبارک وتعالی د جنت نه محرومه کوي. ستاسو په خدمت کې دا عرض دی چې دنیا دا ژوند دا عارضي ژوند دی، لږ ژوند دی، دا مال دلته پاتې کېدونکی دی. دغه نه بعد انسان د دنیا نه تللی، دا سم مال چې پیدا پاتې شوی دی دا دغه د ورثاو حق دی. لہذا دغه ورثاو لا برابر پوره چې دی حصه هغه ورکول پکار دي. الله تبارک وتعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. آمین.